نن به د یار سره تصویر وباسم، نن به د یار سره تصویر وباسم، د زړه قرار سره تصویر وباسم، نن به د یار سره تصویر وباسم، د زړه قرار سره تصویر وباسم، د لر او بر د پښتنو د پاره، د لر او بر د پښتنو د پاره پیښور ښار سره تصویر وباسم. سلامونه احترامات، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ثناء الله فطرت. یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم په دغه تمه، په دغه هیله چې روغ یې، خوشحاله یې، آباد یې. قدرمندو راغلی یم د وځو سیمې ته، د ناګمان سیند غاړه کې ناست یو. جهانګیر حسرت صاحب تاسو سره په دغه پروګرام کې ناستې کوي. قدرمندو ټول نه وړاندې خو جهانګیر حسرت صاحب ته په خپل پروګرام خرو ملغلرو ته هرکلی ووایو. ډېره مهرباني چې تاسو دلته زموږ کلي ته رالې، موږ له همدومره مقرره کړه، مهرباني م کو. ډېر زیاته مننه حسرت صاحب ستاسو هم چې موږ له په دغه مصروفیات وخت کې، په دغه مصروفیات دور کې مو وخت راکړو. حسرت صاحب خپل لنډ شان پېژنګلو دغه مینوالو ته وکړئ. جي زما نوم خو جهانګیر حسرت دی، ناګمان ډب کلي سره تعلق ساتو. ډېره ښه ده حسرت صاحب. پښتو ادب ته د کله نه راغلی؟ پښتو ادب ته خو جي د 2000 نم تقریبا لیکل کول، خو 2008 نم بیا صحیح شروع کړه. لکه شروع کې لږ مخکې وروستو نو بیا استادانو سره ناسته پاسته شروع کړو، اوس صحیح دی انشاءالله. ډېره ښه ده حسرت صاحب. حسرت صاحب آیا په پښتو ادب کې کوم داسې استاد لري چې هغې نه تاسو اصلاح کوئ؟ یاره داسې د هغه استاد نشته، خو بس کتابونو نو ډېر استادانو نم لکه همداسې کړې ده چې د چا اورو. عزیز مانیوال صاحب دی، عزیز ریاض اپریدی دی، کلندر ملنګ دی، کلندر مومن دی، دی کتابونه هم کتلي او دی نه هم زده کړه کړې ده. ډېره ښه ده حسرت صاحب. په دې اوسني وخت کې کوم داسې غونډې دي چې هغې له تاسو ډېر زیات ځای؟ زموږ خو جي دلته ناګمان کې فردوسخان هوټل کې شګې بالا ادبي ټولنه ده، هلته ځو. ستوري ادبي ټولنه ده، شب قدر ته ځو. پریس کلب کې مشاعرې کېږي، شب قدر هلته ځو. ډېره ښه ده حسرت صاحب. دغه مینوال به ستاسو د کلام، ستاسو د شعر په تمه وي، دوی ته به څه اوروئ؟ غزل نه مخکې یو 2 شعره ویم. مرګ ته زما ستاسو په کلي کې اغیار پراته دي، مرګ ته زما ستاسو په کلي کې اغیار پراته دي، خوږه جانانه څنګه درشم لار په لار پراته دي، او زه ترېنه هېر شوم هغه مې اوس تپوس نه کوي، زه ترېنه هېر شوم هغه مې اوس تپوس نه کوي، د چا غمونه چې مې زړه باندې انبار پراته دي، او اختر پرون تیر شو د تورو سترګو سرو لاسونو، اختر پرون تیر شو د تورو سترګو سرو لاسونو، ډېر لیوني لا د اختر په انتظار پراته دي، او یوازې زه په زړه بیمار نه یم نادان اشنا، یوازې زه په زړه بیمار نه یم نادان اشنا، ستا د حسرت په شانتې ډېر په زړه بیمار پراته دي. او غزل دی جی وی د محبت ګرم دوران دلی کې اوس هم شته دی، د محبت ګرم دوران دلی کې اوس هم شته دی، زما د جوبل زړه ارمان دلی کې اوس هم شته دی، سادې شوې تېرې خو لا اوس هم هغه شانتې پروت دی، سادې شوې تېرې خو لا اوس هم هغه شانتې پروت دی، د احمدشاه بابا نشان دلی کې اوس هم شته دی، او اوس هم د عشق په فلسفو کې خلک تل یادوي، اوس هم د عشق په فلسفو کې خلک تل یادوي، نوم د جهانګیر و نور جهان دلی کې اوس هم شته دی، او دا درته چا وي چې یادګار د محبت وران شو، دا درته چا وي چې یادګار د محبت وران شو، سپین تاج محل د شاه جهان دلی کې اوس هم شته دی، او حسرت اوس هم د پښتون د تورو لاندې اوسي، حسرت اوس هم د پښتون د تورو لاندې اوسي، روب دبدبه مې د افغان دلی کې اوس هم شته دی. ډېره ښه ده، ډېر ښایسته کلام. حسرت صاحب دغه مینوال ته که یو بل کلام هم وړاندې کړي نو ډېره ښه ده. بل کلام دی جی. رانه رک شوی دی په شپه کې تصویر، رانه رک شوی دی په شپه کې تصویر، سار مې پیدا کو ستا کوڅه کې تصویر، رانه رک شوی دی په شپه کې تصویر، سار مې پیدا کو ستا کوڅه کې تصویر، تپوس یې مه کوه بېللی مې دی، تپوس یې مه کوه بېللی مې دی، ستا د یادونو حوصله کې تصویر، د سور منګي د سور منګي او د ګړونج په خوا کې، د سور منګي او د ګړونج په خوا کې چا ورلویستی دی، غرمه کې تصویر، هغه مې ځان سره سنبال ایښی دی، هغه مې ځان سره سنبال ایښی دی، تا چې ویستلی لوپټه کې تصویر، او دا د الله نافرماني ده لویه،
دا د الله نافرماني د لویه څوک چې وباسي په کعبه کې تصویر او وړوکې رور یې دواړه ولیدلو چې ورکوو مې دروازه کې تصویر او حسرته مور را سره ولیدلو چې پټاو مې په بورکه کې تصویر. ډېر الله ډېر ښایسته کلام ډېر ښایسته کلام هم د جهانګیر اسرار صاحب نه واورېدو. قدرمندو امید دی چې ستاسو به دغه پروګرام دغه غزلې دغه شعرونه به ستاسو هم خوښ شوي. قدرمندو د ډېر ښایسته کلامونه تر روان پروګرام پورې په لوی لمس سپارم.